سلامونه نیکې خیلې او احترامات قدرمند ستاسو ورور محمد کاشف یم او دلته راغلی یم پریس کلب مخې ته ولاړ یم. دا ټایم کې ما سره خواجه سراو صدر ولاړ دی. هغوی نه به یو دوه خبرې اخلو. د هغوی سره څه ظلم شوی دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خپله پوره نامه راسره شریکه کړئ. زما نوم نینا خان پېښور دی. نینا خان تاسو سره څه دلته څه واقعه شوې څه ظلم شوی دی؟ جی زما دوه سټوډنټان دي. یو مانو ده چې هغه تقریبا یو 15 ورځې پهله قتل شوی دی. د هغې مجرمو څخه پورې ګرفتار نه شو. او بل د هغې نه یوه نیمه میاشت مخکې یا 2 میاشتې مخکې زما بل سټوډنټ دی حسینه. د هغې دواړه خوا کې باندې چې کوم دی زموږ په ګاډي باندې فایرنګ وشو په ټول ګاډي باندې. په هغې کې زما سټوډنټ حسینه چې کوم ده په دواړه خوا باندې ګولۍ ولګېدې. د هغې یو خوا کې اوس هم راډونه دي پلستر دی ورته. خو اوسه پورې زموږ چې کوم دی مجرم ګرفتار نه کړی شو. نینا خان تاسو احتجاجونه وکړل هغې سزا یې ونیو؟ نو اوس موږ خو احتجاج نه دی کړی ځکه چې موږ ته دا تسلي راکړی شو چې تاسو احتجاج مه کوئ. موږ تاسو سره پوره 3 ورځې ټایم موږ له راکړی. 3 ورځې کې موږ ستاسو مجرم ګرفتار کړی شو. مجرم اوس هم په پېښور کې موجود دی خو 3 ورځې نه بلکې 2 میاشتې کېږي چې اوسه پورې ګرفتار نه کړی شو. نه ګیله د چا نه ده؟ بس ګیله زما د خپل پولیس ډپارټمنټ ده چې هغوی زموږ په چې کوم اف آی آر دي کوم موږ سره کوم ظلمونه کېږي د هغې خلاف سخت ایکشن واخلي او سخت کاروایی وکړي. نو هغه به چې کوم دی دا مجرمان ګرفتار شي هغوی ته سخت نه سخت سزا میلو شي. بل مجرم کو ګرفتار هم شي که نه نو د هغه د پاسه لیکل دومره نرم وکړی شي لیکل دومره عرضي طور لیکل وکړی شي چې هغه عدالت ته پیش شي. نو جج چې ناست دی نو جج خو څه فرشته نه ده. جج چې کوم دی څه جادوګر نه دی چې هغه ته به د تاڼې د حالات پته لګي چې هلته چا پیسې خوړلې دي چا منت کړی دی چا سفارش کړی دی. هغې باندې لیکل دون نرم وکړي شي چې هغه لیکل ته عدالت ته لاړ شي او جج هغه لیکلو ته وګوري. نو که هغه 302 ولې نه کړی 324 ولې نه کړی بره څوک یو اجرا ریپ یې ولې نه کړی هغه نه ویښته ولې نه کړی هغه فوراً په 2 تاریخونو کې هغه رها شي. نینا خان دا د پښتنو په معاشره کې دا ظلم کېږي که نه چېرته د پنجاب په سیمه باندې لاړ شي زم دا بربریت به هلته کم وي؟ د سرحد په لحاظ سره د KPK په لحاظ سره چې کوم دی پنجاب کې دا کیسونه ډېر کم دي. ولې پښتنو نه موږ ولې ګیلې کوو؟ ولې ته دی تاسو ته نقصان نه رسي؟ دا دغه خلک دی دا چې بې ضرره خلک دی دوی ټول عمر په پښتو معاشرې له پیدا ورکړی. ګوره موږ یې منو موږ یې راولو موږ ته پروګرام وکړو او موږ یې ځان سره کښېنو موږ ته ډانس وکړي موږ خوشحاله کړي. بیا چې کوم دی په دغې باندې موږ ظلمونه ریبونه دغه کوو. په آخره کې خپلو پښتنو له څه میسج ورکړي؟ بس زما د خپلو پښتنو هغوی ته دا میسج دی چې د خدای دپاره زموږ نه قلار شئ. موږ تاسو سره څه زبردستي څه زیاتې څه قسمه داسې دغه نه دی کړی. موږ نه قلار شئ تاسو. ډېره زیاته مننه. تاسو ما سره 2 خبرې وکړئ. تاسو به د کتونکو د څه میسج ورکوئ؟ زه دغه میسج ورکوم چې تحفظ ملاو شي او دا ظلم زیاتی بند شي. ولې نن سبا ډېر زیاتی روان دی خو بس پرسکون ماحول څنګه چې عام خلک تیري چې موږ هم داسې ټایم تیرو. حکومت تاسو څه ویلي؟ تاسو احتجاجونه شروع کړي دي؟ بس احتجاجونه کړي دي. موږ خو دا یو نه دی موږ خو 110 احتجاجونه کړي دي خو بیا هم تحفظ نه ملاویږي. لږ ساعت پس به تاسو سره انشاءالله د خواجه سره موږ تاسو سره معرفي کوو. موږ سره اوسئ چېرته هم مه ځئ. ماهی ګل دا راته ووایي چې دا ظلم دا بربریت تاسو روان دی دا هم په څه خلاف هم احتجاج کړی دی؟ مونږ حکومت نه چې کوم دی صرف پروټیکشن غواړو. ولې ټرانسجنډر چې کوم دی هغه هم انسانان دي د پردي سیارې مخلوق نه دي. آی دین تاسو ګورئ کله مردان کله پېښور کله مانسهره کې په خواجه سراو باندې حملې کېږي. پروګرامونو کې نه په کورونو کې هم خواجه سرا محفوظ نه دي. دا احتجاج صرف دی لپاره دی چې مونږ حکومت نه دا سوال کوو چې مونږ له به آیا پروټیکشن څوک راکړي. ماهی ګل حسینه ولګېده داسې بلا ټرانسجنډر ولګېدل او تاسو راپاسې دغه 100-120 پروګرامونه تاسو وکړل. تاسو د اوسه پورې انصاف میلاو شو که میلاو نه شو؟ سم نه. که انصاف به میلاو شوی نو نن به دا خواجه سرا به دلته په روډونو کې نه و ناست. دا انصاف نه میلاویږي. د حکومت نااهلي ده دې د لاسه چې کوم دی دا دومره پروټیسټ مونږ کوو په روډونو کې مونږ ناست یو. ماهی ګل د حکومت نه به څنګه څه اپیل کوئ؟ حکومت ته مونږ صرف دا وایو چې ایز ا نارمل پاکستانی سټیزن چې کوم رایټس دي د عام انسان هغه خواجه سراو له هم ورکول پکار دی او دا د سټیټ ریسپانسبلیټي دی چې هغه چې کوم دی دا هر څه چې کوم دی خواجه سراو لپاره پوره کړي.
دغه خلک چې کوم دی تاسو پورم نه خلک وي تاسو معاشرې ته څه ضرر نه رسوي بیا تاسو سره ولې داسې ناانصافي کیږي مخکې به خلکو دا کمپلین کولو چې خواجه سراج چې کوم دی هغه پروګرامونه لذي د ماشومان د خلکو ماشومان خرابې خلکو نه چې کم دی پیسې خوري نو نن سبا خو په کورونو کې ډاګان چې کم دی هغه وشتل کیږي نو دا هغه څه قصور دی حکومت چې کم دی هغه سم نشي کولی دا د سټیټ ریسپانسبিলিټي دی دا غول ادا پکار دی چې انصاف او تحفظ پاکستانی شهري لور کې څنګه چې عام لور کې هغه شان نور لمر کې صحیح شو